د عسکرو د ايستلو په اړه د بايډن نامسؤله څرګندونې او د طالبانو مناسب غبرګون. داسې مهال چې د دوحې تړون سره سم له افغانستان څخه د ټولو بهرنيو عسکرو د وتلو نيټه رانږدې کیږي او افغانان هيله لري چې هيواد یې ازاد او اشغال پای ته ورسيږي. ښکلي هيواد ته به سوله او ثبات راشي، یو ځواکمن او اسلامي مرکزي نظام به رامنځته شي. نور به د ګل په شان ځوانانو وینې نه تویږي. د دې هیواد ماشومان به هم د نورو هیوادونو ماشومانو په څیر تعلیم وکړي او راتلونکي کې به یو سنسور هیواد ولرو. خو تېره ورځ د امریکا جمهور رئیس جوی بايډن له یوې خبري ناستې د وینا پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د مۍ میاشتې تر پای د ځواکونو ایستل به ګران وي. که څه هم بايډن وویل چې د افغانستان کې د ډیر وخت لپاره د ځواکونو پاتې کېدو اراده نه لري او کېدای شي راتلونکی کال کې افغانستان کې سرتیري ونه لري. دغه راز د جرمني پارلمان هم نن د حکومت هغه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې د دغه هیواد 1300 تنه سرتیري د راتلونکي کال 2022 د جنوري میاشتې تر 11 نیټې پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د امریکا جمهور رئیس وروستیو څرګندونو او د جرمني پارلمان تصمیم ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده چې کله ټاکلې نیټې وروسته هم بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي دا به د دوحې تړون د نقض په معنا وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان د دوحې تړون کې خپلو کړو تحدیداتو ته کلک ژمن دي. له امریکایي جهت څخه هم غواړي چې د دوحې تړون ته کلک ژمنتیا ولري او دغه ستر تاریخي فرصت د جنګ طلب وکړیو په ناسمو مشورو او هڅو سره له لاسه ورنه کړي. که خدای مکړه د دوحې له تړون سره سم ټول بهرني ځواکونه په عین وخت کې له افغانستان څخه ونوځي، بې له شکه چې دا د امریکا جهت لخوا د توافقنامې نقض وي چې مسؤلیت به یې ورته راجع کیږي او په نړیواله سطحه حیثیت ته هم صدمه واردېږي. په اعلامیه کې ګواښ شوی دی که بهرني ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان څخه ونوځي، طالبان اړ دي چې د افغان مسلمان میړني او مجاهد ملت د استازولۍ د خپل دین هیواد څخه د دفاع وکړي، د اشغالګرو ځواکونو په وړاندې جهاد او مسلح مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ازاد کړي.